قرآن حکیم دا پنځه نومونه لري. کلام الله، کتاب الله، نور الله، ذکر الله، تنزیل الله. دا نومونه شیخ حسن جان صاحب نه ما په درس بخاري کې اوریدلی چې دا د قرآن نومونه دي. اوس د هر نوم معنی چې بحث کوو وخت به ډېر لي. زه د دې ټولو مجموعه تاسو ته یو څو خبرې دی نه روباسم. الله ورته کلام الله ویلی دی. وجه دا ده علامه افغاني صاحب د دې یو تشریح کوي. وقت کېږدئ خبرې ته. الله تبارک و تعالی انسان په داسې یو صفت پیدا کړی دا الله دا انسان په وجود کې نه و، دا الله په علم کې و. وجود کې نه و خو دا الله علم کې و. او کله چې الله د خپل علم نه دا انسان وجود ته راوست، اوس یې وله یو مقام ورکړ او هغه مقام یې دا ورکړ چې الله وایي تر څو زه یم تر هغې به انسان انسان ختمیږي نه. په ده باندې ادوار مختلفه راځي، حوادث د زمانې پې راځي، خو چونکې دا د ختمېدو مخلوق نه دی، نو چې د ختمېدو مخلوق نه دی نو الله صفتونه ابدي ازلي دي. الله خپل صفتونه انسان ته عارضي او مجازي ورکړه. دا صفتونه بل مخلوق له نه دي ورکړه. چې کله انسان ته دا صفتونه ورکړه نو الله زموږ امت سره خبرې د کلام په حیثیت هم کوي. علي صاحب وایي چې کله قرآن وایم زه وایم چې الله ما سره خبرې کوي، او چې کله مونځ کوم نو زه وایم چې زه الله سره خبرې کوم. یعنې زموږ ربط د الله سره په کلام کې دی. دا مونځ په دغه اعتبار دی چې الله ما ځان ته ودروي نو زه الله سره خبرې کوم. ان تعبد ربک کانه تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. مونځ به داسې کوي چې رب وینم، او که داسې نه کوي چې رب خو مې ویني، زما دا خبرې الله سره دي او د الله خبرې ما سره دي. د دې وجې نه قرآن کلام د الله دی او په دې صفت یې موصوف کړی دی. دې کې ډېر لوی بحث دی. کتاب په دې دو خبرې کوم. بس یو کتاب الله دی. کتاب څه ته ویلی شي؟ کتاب د نیابت په بنیاد کې راځي. انسان ته الله خپل خلیفه ویلی دی. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفه. دا انسان دا رب خلیفه دی. نو قانون او ضابطه دا ده چې امیر خپل نایب ته دستاویز ورکوي. کله نه چې بادشاه ځي بار ملک ته نو چې خپل نایب ږدي هغه له یو قانون او ضابطه ورکوي. ګورنر چې ځي خپله ضابطه او یو قانون ورکوي. ډیح چې ځي خپل سیکرټري نایب ته قانون او دستاویز ورکوي. دا انسان په دنیا کې د الله نایب دی. الله خالق دی، انسان مخلوق دی، خو د انسان مجازي یو صفت خالق دی. د الله خالق ابدي ازلی دی، انسان خالق عارضي او مجازي دی. او دا انسان مالک مجازي دی، دا انسان رازق مجازي دی. په دې اعتبار په تقریر ته هم سوچ تا که بس یې کما
بیا سوچ کوئ چې څوک ځي راځي ډېر ورته مه ګورئ انسانان دي همدغه یو څه ماسته اچان دي که نه بل څه خو نه دي که اوس پکې چېرته بل شی راننوت نو بیا ورته وګورئ که عمران شان شی راغی ته نو بیا چې دا خو لا څه بلا راغه او نور ټول یو انسانان یو موږ ته ګورئ بهر حال دا یو لطیفه شوه پکې دا مې ځکه وویله د عمران کاکا مې ځکه یاد که چې اسمبلی ته تلله نو ټولو خپل شکلونه د عمران اچولی وو نو چا پېژندنه چې دا څوک را ننوځي دونه مقمقل دي لکه تاسو د هغه شکل باندې څه کوئ بهرحال نو دا انسان د رب نائب دی ما خبرې ته مقصدي دي دوه خبرې شو نیابت جانشینی دا د نظام په حواله ده او عبادت او کلام دا د عبدیت په حواله ده زمونږ زندگی دو حصوں کې مسلمانی الله کې خدا یو ته عبدیت ویوس او یو ته حاکمیت ویلی شي کم رب چې د منځ حکم کړی کم رب چې د منځ حکم کړی هغې رب د قانون حکم کړی کم رب چې د روجې حکم کړی هغې رب د قانون حکم کړی کم رب چې د زکات حکم کړی هغې رب د قانون حکم کړی کم رب چې د حج حکم کړی هغې رب د قانون حکم کړی یو طرف ته عبادات کې خودل یو طرف ته معاملات جن کې خودل عبادات دا په عبدیت کې دننه دي چې هغه مونځ او روژه او زکات او حج دی دا عبادات په ټوله دنیا کې د ټولو قومونو آزاد دي په دې هېڅ پابندي دنیا کې نشته که امریکا ده او که برطانیه ده او که روس ده او که هندوستان ده او که پاکستان ده په عالمي دنیا کې هر انسان ته د خپل عبادت اجازت ملاو دی او په دې کې دا هېڅ جګړه نشته حاکمیت د رب دا د مکې سردارانو هم نه منلی او دا موجوده کفر هم نه مني او دا موجوده مسلمان هم نه مني که تاسو منئ نه منئ که اوس قسم درکړم نو تاسو ملا ته ډېره کمو خلکو ټچولي اوس به پکې ټول پیل شئ یکه دوکه به پاس شئ څنګه چې د عبادت دلته ناست یې دا قرآن درته چا ښودلی دا ورته فضل خان ښودلی که ارشد خان ورته ښودلی دا ورته علماء ښودلی دا بچی زما د یو خان اجره کې هم نه دی ما ته پته ده چې قرآن ملا سره دی ما ته پته ده چې دین ملا سره دی ما ته پته ده چې اسلام ملا سره دی ما ته پته ده چې د اسلام نظریه د مسلمان د دې د مصلح خاوند سره ده ستاسو بچیان ناست دي زه دا نشم ویلی چې د دې ټولو بچیانو پلاران دی د علمو په صف ولاړ دي ممکن نه ده چې دا موږ سره په صف باندې ولاړ دي خو بچی د نن کوم ځای ناست دی دا بچیان چا سره ناست دي کله چې زمونږ د عبادت په معامله کې په عبادت باندې یقین دی ما ته سوچ کوئ دا خبرې د حکمت نه ډکي او دا د مسلمانۍ نه ډکي دا په ټوله دنیا کې آزاد دی حاکمیت د رب قرآن کې دی قرآن کې الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا
کتب علیکم القصاص. دغه رب وی دا جمله وی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دوانو جملوں کی فرق نشته. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. پا صیام کی عبادت تے، پا قصاص کی قانون. دوانا رب ویلی دی دا پا کی مولا صاحب نے دلیں